په دوبۍ کې د افغانستان پر سفارت د پاسپورټونو په بدل کې د پریمانه مالي فساد تور لګول، خو هلته یو مشت هیوادوال د اوسني شفافیت په اړه د سترګو لیدلی حال او د پخواني فساد انداز بیانوي. موږ کتو چې دغه پوسټ باندې مې سترګې ولګېدې چې کله مې وکتو نو زه ډېر ورته حیران شوم چې نه یو داسې رسنۍ چې تقریبا 9,40,000 شاوخوا فالوورز لري او دومره غټ دروغ پوسټ کوي. دوی دلته لیکلي دي چې په دوبۍ کې یو سرچینې زاویه نیوز ته ویلي چې پاسپورټونو ویشت د فساد په یو لوی کاروبار بدل شوی. الله دې درته هدایت وکړي. سرچینې نه خو ته معلومات اخیستي، سرچینه به چیرې خو ته به د ځان نه جوړې، ښه زه دی سرچینه نو یا ته د کنسلګرۍ سره هم خبرې، زه هغې سره چې ته خپل ځان نه خبرې. د مسافرو نه خو پوښتنه وکړه چې دا خبره حقیقت لري. ته خبرې چې دلته د پاسپورټونو ستونزه پخوا څومره وه او اوس څومره ده. دلته الحمدلله اوس په پاسپورټونو ویش کې مسافر هیڅ ستونزې سره مخامخ نه دي. ته په هغه وخت کې چیرې وې کله چې د یو مسافر څخه یو پاسپورټ تمدید کولو باندې 3 وارې پیسې اخیستې شوي. په هغې وخت کې خو ته نه وې. کله چې اوس د مسافرو ستونزه حل شوه او پاسپورټونه په اسانۍ سره دوی ته ورکول کېږي نو ته د بکواس او د دروغ خپروي. بل دلته څه لیکلي چې یو کس څخه 500 درهم اخیستې کېږي. د پاسپورټ خپل قیمت دی 15 کلن پاسپورټ $120 او لسې د ټایپینګ چې ټوټل 483 شاوخوا درهم ترې راځي، دغه پیسې ترې اخیستې کېږي. بیا دوی دلته لیکلي دي چې یو کس یې نغدې ترې اخلي او کوم کس دی هغه هم پاکستانی وګړی دی. څه به ووایم، موږ یې په خپلو سترګو وینو او دلته په زرګونو مسافر دي چې روزانه ورځي هلته خپل پاسپورټونه اخلي. نو کوم ځای کې چې دوی پیسې تحویلوي هغه د بینک غرفه ده او بینکس هغه مختلف کېدلی شي، هغه د پاکستان کېدلی شي، هغه د هندوستان کېدلی شي، هغه د بل هیواد کېدلی شي، خو تاسو دلته یو پاکستانی وګړی مشخص کړی دی او بل مو غټ تور څپې لګولي چې رشوت اخلي. چې پاسپورټونو خپل قیمت 483 شاوخوا درهم دي نو داسې یو کس ما ته رامعرفي کړه چې د دوی څخه زیاتې پیسې اخیستې شوي. خیر دی، تاسو خو معتبره سرچینه یې. یو کس راته وښایه په اوسني وخت کې کله نه چې زموږ اوسني نظام نوي امرین دلته راغلي دي، یو کس راته معرفي کړه چې د دوی څخه په کوم چې پاسپورټ خپل قیمت دی د هغې څخه زیاتې پیسې اخیستې شوي. پخوا یو وخت کې قیمتونه ګران وو، کوم چې څو میاشتې مخکې خبره ده، خو اوس الحمدلله هر څه نرمل شوي.